لکه دا نن چې زموږ دا مورکۍ همدې خاورو ته را روانه ده او روزانه موږ دا مړي همدې خاورو له راوړو او موږ هم سبا را روان یو. دا خبره الله قرآن کریم کې ذکر کړې ده چې تاسو پیدا هم د خاورې نه وئ، آدم علیه السلام یې د خاورې نه پیدا کړه او بیرته به همدې خاورو له راځئ. دا ستاسو ځای دی د مرګ نه بعد. بیا یو بله ورځ را روانه ده چې هغې ته د قیامت ورځ وایي ومنها نخرجکم تارة اخرى. الله رب العالمین فرمایي او د دې خاورو نه به موږ تاسو راوباسو بل ځل د قیامت په ورځ باندې. زما محترم ورونو دا د الله رب العالمین اټله وعده ده او دا به چې څنګه الله د آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړو دا ټوله دنیا آباده شوه د آدم علیه السلام او د هغه د بیبي نه او بیرته د انسانان ټول بیرته همدې خاورو له روان دي. رب العالمین به دغه شانته بیرته راوچتوي او خپلې مخې ته به ودروي. یوم یقوم الناس لرب العالمین. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي په هغه ورځ باندې چې ټول خلق به د رب العالمین مخې ته پیش کېږي او ودرېږي به او دا ټوله ځمکه به داسې هواره شي چې لوړه جوړه به پکې نه وي چې ګینې بعضې کسان هغه ګینې اډو ښکاري نه ټول یوم هم بارزون. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي ټول به په ډاګه باندې ولاړ په هموار میدان باندې به ولاړي د رب العالمین مخې ته به پیش کېږي. زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان وی اول چې د دې مور په رحم کې پیدا کیږي نو اول دا څلوېښت ورځې د نطفې په شکل کې پروت د اوبو د څاڅکي په شکل کې دا څلوېښت ورځې چې به د پوره شي څنګه دویمه مرحله د څلوېښتو ورځو کې دا ورو په وینه کې بدلیږي. یو نری د ستنې د سر په مقدار نری ټکی د وینې په دې کې وشي هغه وینه ورو خورېږي او بیا د دې نه د وینې یو ټوکړه جوړېږي هغې ته علقه وایي. قرآن کریم کې هم الله د هغې تذکره فرمایلې ده. او بیا دا درېیمه مرحله د څلوېښتو ورځو چې کله شروع شي دغه د وینې دا ټوټه او دا د وینې ټوکړه دا بیا په غوښه او دغه رنګه د غوښې په یو ټوټي کې بدلیږي. خو چې کله دا درېیمه مرحله سرته رسیږي د څلوېښتو ورځو په دې دوران کې الله رب العالمین په خپل عظیم قدرت سره چې هغه په هر څه قادر دی د هغه اوبو نه شروع کړې وه او رب العالمین په دغه ټوکړه کې بیا د د سر نه واله د ویښتو نه تر د خپو د نوکانو پورې دا ټول نظام ورواچو چې دا د دماغو نظام دی دا سر دی دا چهره ده دا د پوزې د بویولو طاقت دی دا سترګې دي په دې به لیدل کوي د خوله ده په دې به خوراک کوي په دې به دا ذایقې څکي د غوږونه دي په دې به دا اورېدل کوي او دغه رنګ ورپسې دا ټول نظام تر خپو پورې چې دا د هاضمې دا د زړه نظام دا فلان نظام دا فلان او یو انسان تیار شي د دې درېیمې مرحلې څلوېښتو ورځو درېیمې مرحلې نه بعد په ده کې الله رب العالمین د روح د پوکلو حکم وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین یو ملک راولېږي د هغه ملایکو نه چې کوم په روح اچولو مکلف یو خو هغه ملایک دي چې د روح په اخیستو مکلف لکه نن یې زموږ د دې مورکۍ نه روح واخیسته سبا یې موت نه اخلي ټولو نمبر را روان دی هغه ملک الموت دی او د هغې سره پوره یو محکمه ده هغې ته ملک الموت وایي چې روح اخلي او دا کم چې روح اچي دا جدا ملایک. الله رب العالمین په دغه وخت کې حکم وکړي د دې ماشوم په باره کې چې دا کم د مور په رحم کې دی امر وکړي بکتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعید. څلور خبرې رزق ورله ولیکئ څومره رزق به دا خوري. اوس دا هغه خبره ده چې دا په الټراساونډ نه معلومیږي ډاکټر خو به زیات نه زیات په الټراساونډ باندې دا اندازه به ولګي چې یاره ماشوم دی او برابر دی او یا نارینه دی یا زنانه دا اندازه به ولګي خو هغه ته دا اندازه نشته چې دا به څو ورځې ژوند دي دا به څه رزق خوري دا به سفر یې څومره کوي او د ده به چې کوم دی عمل څنګه دا صرف الله ته پته ده. نو د رزق ولیکلی شي نو د ده عمل ولیکلی شي الله رب العالمین ته مخکې نه پته ده چې د فلاني انسان به دا عملي هغه الله رب العالمین په ما کان او ما یکون باندې عالم دی. او دغه رنګه د عمر ولیکلی شي چې دا به څو ورځې یا څو هفتې یا څو میاشتې یا څو کاله په دې دنیا کې وخت تېروي دا هغه ته پته ده. او دا ولیکلی شي چې دا به نیکبخته انساني که دا به بدبخته انساني. بعضې خلک هغه په دې خبره کې دوکه کېږي دا د تقدیر مسله چې ده دا کم کسان چې په قرآن او حدیث نه پوهېږي دا ګمراهان نو د تقدیر نه پسې انکار وکړي چې دا چا ویلي چې نعوذ بالله تقدیر دی او لیکل شوي دي. رب العالمین تقدیر لیکلی تقدیر بالاسباب دی تقدیر وایي د الله علم ته
الله رب العالمین ته مخکې نه د هر چا علم دی الله رب العالمین په زور په تا کفر نه کوي دا کفر ته په خپله خوښه کې الله رب العالمین مخکې نه په تقدیر کې لیکلي چې دا بلال دی رضی الله عنه په مکه کې به پیدا وي به غلام کمزور انسان دی او دغه رنګه د مخ په لحاظ به تک توري غټې غټې به شونډې او دا به ایمان راوړي په نبي علیه السلام باندې په ده به ظلمونه هم کېږي دا به په ګرمو شګو هم سملولی کېږي او دغه رنګه په ده به تشدد هم کېږي او دا به زما د نبي منونکی الله ته مخکې نه پته وه او رب العالمین ته دا هم پته وه چې دا بل بدماش دا چودري د مکې د ابوجهل ښه به ورله عقل الله ورکړی جرګمار وی او ځان ته به ډېر هوښیار انسان هم وی د نبي علیه السلام په خبره به پوه هم شي په عربۍ کې چې کوم قرآن نازل دی د دې په پیغام به پوه شي خو تکبر به پکې مستی به پکې وي په ده کې به یو نخره او د هغې د لاسه به دا په خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي نو چې الله د مخکې نه ولیکل چې ابوجهل کافر په دې باندې په الله سې اعتراض راځي تاسو ته وایم اعتراض راځي نه دا خو د الله رب العالمین کمال دی چې هغه ته مخکې نه پته وه چې د یو لم ښه پویه او عقل او هوش او حواس او شعور ورکوم دا به ایمان راوړي او دا بل به په هر څه ښه پوه شي حجت به پرې قایم شي چا یې لاره نه ده نیولې او نه به راځي په سمه لاره باندې د دې مثال درکم چې ستاسو دا ذهن کلیر شي بعضې خلک نن سبا د یونیورسټو کې دا سوالونه ډېر کېږي موږ له هلکان دا سوالات رالیږي دا ملګري موږ لږ سټډي وکړئ دې دین ته کښېنئ نو تاسو اوتې بوتې د خلکو اورئ صحیح علماو سره کښېنئ چې تاسو ذهن کلیر شي د دې مثال دا دی لکه یو ماهر ټیچر دی یا پروفیسر دی او په کلاس کې د شټوډنټانو ته ګوري خپلو شاګردانو ته چې دا یو هلک قابل دی په هر کلاس کې چې کوم دی په هر ټیسټ کې دا پاس کېږي او کتاب یې بهترین طریقه باندې یاد کړی دی مضمون او سبجیکټ د ده بهترینه طریقه باندې یاد دی هر ټیسټ کې دا پاس کېږي اعلی نمبر یې اخلي او دا بل نه ولا ریډینګ ورځي نه رایټینګ د ټیک دی نه چې کوم دی د سپیلنګ ټیک دی او نه چې دی د سبق یادوي ټوله ورځ لوفري کوي ټوله ورځ ګرځي چېرته یو ځای او بل ځای خپل ټیم پاس کوي او یو ټیسټ هم د ده نه پاس کېږي نو د هوښیار استاد چې د مخکې نه ووایي امتحان ته یو 2-3 میاشتې پاتې او دی دا ووایي چې هلکه دا لږ چې کوم دی که نه دا ټیسټونو کې پاس کېږي ډېر قابل دی ګورئ به ښه دا به پوزیشن کې خامخا راځي یا به زما په کلاس کې یا فرسټ راځي یا سیکنډ یا تھرډ او د دې بل باره کې وایي چې دا چې په هر ټیسټ کې فیل کېږي دا د پلار پیسې هم تباه کړي او دا مور پلار له دوکه هم ورکوي او دارونه خویندې وایي دا موږ تعلیم له لیږو سبا له یې ګورئ 2-3 میاشتې بعد به دا جالي او ریزلټ یې را روان دی فیل کېږي به نو چې دا یو بیا په ریزلټ نه بعد ریزلټ راشي او دا یو پاس شي او حقیقت کې استاد څنګه ویلي هماغه شان پوزیشن کې هم راشي او ښه قابلي او ښه ښایسته نمبر یې والي او دا بل فیل شي نو دا فیل به په دې استاد پسې راځي چې تا زه فیل کړم تاسو نه تپوس کوم په استاد باندې اعتراض کولی شي استاد خو دا کمال و دا خو د هغه بهترینه تجربه وه چې هغه ته پته وه چې د ده دغه انجام دی دا ما د پوهې دپاره یو مثال درکړ رب العالمین زما محترم ورونو هغه الله په هر چا باندې عالم دی او هر چا ته یې خوښه ورکړې ده یو سړی که لیونی دی مجنون دی هغه مکلف نه دی الله رب العالمین هسې بېسې مرونه نیول نه کوي چې هسې بېسې رانیسي چې کله الله عقل درکړه بس ما ورته مکلف شو موږ له عقل راکړه په ښه به دې پوه کړو او الله قرآن کې فرمایي وهدیناه النجدین دوانه لارې مې د انسان ته واضحې کړي دي دغه لاره د جنت ته تللې ده او دغه لاره د جهنم ته تللې ده اوس ته په خپله سوچ کوه چې ته په کومه لاره باندې ځي اوس که ته په خپله خوښه باندې دا سمه لاره پرېږدي او په دې غلطه روانې نو سبا له ته نه الله ملامته کولی شي نه په الله تعالی باندې اعتراض راځي او نه الله سبحانه وتعالی ته نعوذ بالله څه د ظلم نسبت کېدی شي زما محترم ورونو رب العالمین د مخکې نه هر څه واضح کړي موږ نبی را لېږلی دی کتاب یې را لېږلی دی بیا د دې کتاب که ته وایې چې دا خو په عربۍ کې دی نو د دې کتاب دپاره الله هغه علما را لېږلي چې ما او تا ته په مورنۍ پښتو ژبه کې صفا په سمپل طریقه بیانوي که ته وایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل شوي احادیث مبارکه دا خو په عربۍ کې دي نو تا ته ستا په جمعې خطبه کې او په درسونو کې علما کرام هغې ستا په مورنۍ ژبه کې ښه په اسانه ما او تا ته راښیي چې دا حدیث دی او نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی زما محترم ورونو غرض دا دی چې مونږ د الله سبحانه وتعالی په دې کائناتو کې راګیر یو سوره رحمان کې الله رب العالمین فرمایي ستاسو دومره قدرت شته زما د کائناتو نه بهر وځئ دا ځمکه ما پیدا کړې دا اسمانونه ما ودرولي دي ستاسو دومره زور شته چې د دې نه بهر وځئ چېرته یو بل جهان ته لاړ شئ لا تنفذون الا بسلطان نشي وتلی زما د دې کائناتو نه مګر طاقت وتلی شي او طاقت هم شته دی نه څومره طاقت دی په تا کې ته چېرته دې کائناتو نه بهر وتلی تا چېرته دا صحیح کړه چې د اسمان اخري کناره یو بستر د اسمان نه بهر شي
الله فرمایي څنګه چې زما د کائناتو کې ګیرې دقه شانته ما ته ګیر راځي هیڅ چېرته نشي تللی د رب العالمین مخې ته به ودرېږي په دې بنا باندې زما محترم ورونو زمونږ د الله سبحانه وتعالی مخې ته پیشي ده او موږ چې د کوم مقصد لپاره پیدا کړي یو هغه مقصد د الله سبحانه وتعالی عبادت او بندګي ده بیا د عبادت مطلب دا نه دی چې ټوله شپه به بس ولاړ یو نفلونه به کې ټوله ورځ به بس عبادتونه کې او ته به نه واده کې او ته به نه چې کوم دی کاروبار او روزګار کې دا درته چا ویلي د الله رب العالمین خو دومره ښایسته دین دی چې په دې کې ته د خپل دنیا ضرورتونه پوره کولی شي بلکې هغې له درته ډېر ټایم درکړی او د عباداتو لپاره کم ټایم دی او په دې لږو عباداتو الله مونږ بخي 11 میاشتې مونږ روژه نه نیسو که نه او په ټول کال کې یو میاشت روژه ده نو څومره ګوره 12 حصه عبادت را باندې مقرر کړی کال کې 12 میاشتې دي او په دې کې یو میاشت عبادت روژه ده وایي به دې روژه شي هغه هم په هغه چا چې په صحت روغ دی او بیمار نه دی او دغه رنګه بالغ شوی دی په ماشوم روژه نشته په بیمار نشته په لیوني باندې نشته په مسافر باندې نشته چانسونه یې څومره راکړي دي رخصتونه یې پکې څومره راکړي چې یو سړی دی هغه ته تکلیف دی بیمار دی داسې سخته بیماري ده چې مسلمان ډاکټر ورته وایي هلکه ته روژه مه نیسه ځکه ستا د ګردې فیل کېدو خطره ده تا ته د هارټ اټیک خطره ده او تا ته فلانۍ خطره ده نو بس مسلمان ډاکټر چې تا ته ویلي نو تا ته الله رب العالمین هم فرمایي چې ته بیمار یې تا ته عذر دی ته روژه خوړلی شي خیر دومره ښایسته دین دی اسان دا 5 منځونه وګوره څومره دی کې هغه فاصله ده دا د سهار راواله ماسپښین پورې به څومره ګنټې دي سهار مونځ کول دي د نور راختو نه مخکې هغې نه ماسپښینه پورې که ته بازار ته ځي دوکان ته ځي که ته په سفر باندې ځي او که ته ملازمت ته ځي هغه ماسپښین ایله سړی ستړی شوی میخه سم او دا خوند کوي سړی تازه شي دا اودس وکړي دا وجود یې مله تازه شي او الله ته ودرېږي د الله عبادت او بندګي وکړي ښه مزېدار بیا د ماسپښین نه بعد مازدیګره پورې څو ګنټې دي مازدیګر نه ماښام پورې څو ګنټې دي ماښام نه ماسخوتن پورې بیا ماسخوتن نه سهاره پورې ټوله شپه د تا سره چې دې کې خوب وکړه او دې کې ارام وکړه ایله 5 منځونه یې فرض کړي ډېر اسان او ډېر ښایسته ټایم ټیبل دی زما محترم ورونو او دې ته هم زموږ او ستاسو ملا ماته ده زما محترم ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل وجعلت قرة عیني فی الصلاة په دې مونځ کې زما د سترګو یخوالی کېښودی شوی دی په دې باندې زما د سترګو یخوالی کنایه ده د زړه د خوشحالۍ نه چې زما زړه په دې باندې خوشحالېږي او حقیقت دا دی کوم انسان چې په صحیح طریقه باندې په سنت طریقه باندې او په خشوع باندې دې مونځ کوي او د مونځ په معنا باندې پوهېږي والله العظیم دا ډېر لوی سکون دی د زړه دپاره قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې واستعینوا بالصبر والصلاة او بل ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو د الله نه مدد حاصل کړئ په صبر او په مونځ باندې تکلیف راغی مصیبت راغی دا راځي دنیا د امتحان ځای دی تکلیفونه راځي اول علاج د تکلیف څه صبر وکړه الله صبر دویم رب العالمین ته مونځ وکړه او 2 رکعاتو باندې ودرېږه او عبادت وکړه او الله رب العالمین نه مدد وغواړه الله سبحانه وتعالی تا ته دا تکلیف اسانوي دا هغه بهترین علاجونه دي چې قرآن او حدیث کې الله رب العالمین ته راښودلي دي زما محترم ورونو موږ اصلي او حقیقي اسباب پیژندلي نه دي که پیژندلي دي موږ نو بیا ترې غافله وي زما محترم ورونو په دې باب کې زموږ نه غفلت کېږي په دې بنا باندې زموږ دین دا جامع دین دی په دنیا کې داسې جامع دین لکه د اسلام په شان دا بل نشته څومره جامعیت چې په دې کې دی که په دې کې د الله رب العالمین حقوق دی عبادت او که د بندګانو حقوق دی په بندګانو کې د والدینو نه واخله چې ستا او زما مور پلار دي او دا لاندې چې بیا ستا اولاد دي د دې نه واخله تر د عامو انسانانو پورې که دا ګاونډیان دي او که عام مسلمانان دي د دې ټولو حقوق نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي بلکې د حاکم او د رعیت حقوق ذکر کړي دي یو سړی بادشاه دی دی به د رعیت سره کومه معامله کوي او رعیت به د خپل بادشاه او حکمران سره کومه رویه او معامله کوي دا ټول نبي کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي ځکه چې نبی علیه السلام مدینه کې یو نظام قایم کړی صحابه کرامو تربیت یې وکړو د هغې په رڼا کې او د الله نبي په خپله داسې د عدل او انصاف نمونه وه چې یو زنانه به راغه او یو ضعیف او کمزور او بوډۍ زنانه به وه او د الله نبی صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو سره را روانو او هغه به ورته لاره کې ودرېده چې جی زما یو درخواست دی نو صحابه کرام فرمایي د نبي صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې چا سره به خبرې کولې نو داسې خبرې به یې نه کولې چې انسان دلته وایه دا متکبره سړی داسې خبرې وایه او زه اوره وایه
هغه ځای ته به ګوري او دا خبرې به د سره کوي. دا د متکبر انسان او دا د بدماش انسان او دا د بد اخلاقه انسان طریقه وي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم به دا طریقه وه چې څوک به ورله راغی سلام به یې عرض کړه، د الله نبي به ورته پوره راتاو شو، وایه خبره کوه، مخامخ به ورته ودرېده. دا پکې عاجزي وه زما او ستا په خوب نبي صلی الله علیه وسلم. دا ما او تا ته انسانیت راښودلی دی، ما او تا ته د ژوند طریقې، د خبرو طریقې، د یو چا سره چې کله ستا تکلم کېږي د دې طریقې موږ ته راښودلي زما محترم ورونه. عدي ابن حاتم هغه صحابي دی چې دا اول عیسایي و، نصراني و، صلیبي چې ورته وایي صلیبي ورته وایي که عیسایي ورته وایي که نصراني. د ده په علاقه چې کله نبي علیه السلام حمله کوله ده ته خو پته وه چې دا مسلمانان لګیا دی الله فتح ورکوي، یو ځل به زما په دې علاقه هم دوی راځي او دلته به فتح حاصلېږي. دا عدي ابن حاتم هغه صحابي دی چې د مشهور پلار دی هغه حاتم طایی په نوم باندې. تاسو به یې نوم اورېدلی چې ډېر په جاهلیت زمانه کې ډېر سخي سړی او ډېرې صدقې به یې کولې، خو د کفر په حالت کې تېر شوی دی حاتم طایی. دا د هغه حاتم طایی زوی دی د عدي ابن حاتم رضی الله عنه. دی وخت دا خپل قوم مشر دی. اوس هم د دوی قبیله شته دی په سعودي کې دا حایل ښار چې ورته وایي حایل، د حایل کې زه خپل هغه ځای له تلم، هغه کنډراتو ته تلم، علما کرام را سره ملګري هغه علاقو کې مونږ وګرځېدو کوم چې د دوی هغه ځایونه و. دې صحابي چونکې د قوم مشر و، نو چې کله صحابو حمله کوله او د دې علاقه فتح کېده نو د مخکې نه ځان له سورلۍ تیارې کړې وې که راباندې راغی نو زه به تښتمه. قوم دې بیا خپل کار کوي، دا لیډران بعضې وخت وتښتي قوم په ځای پرېږدي چې سخت راشي که نه نو بس بیا قوم په ځای پرېږدي او دوی بیا تښتي. د دې ته جهاز رډي ولاړي بیا نو ته هم دا چل کړی او ځان ته اوښې ځان ته تیارې کړی وې، سامان مامان د لارې اسباب برابر کړي، نو ښځه او بچي دا ځان سره په مخه کړه او دی هم وتښتېد د شام طرف ته لاړو، ځکه شام کې د ده د مذهب خلکو عیسایانو نسواره، نو د ده یو خور پاتې شوله او هغه خور یې چې وه په دې جنګي قیدیانو کې ونیولی شوه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه د کافرو په شان په جنګي قیدیانو به ظلمونه نه کول، د الله نبي به هغوی له خوراک سکاک پوره د هغوی حقوق هغوی له عزت دا به ورکو. د الله نبي به فرمایلو قیدي سره ظلم دا ناروا دی زما دین په قید کې ونیولی شو نو دی خو نور جنګ نه کوي، د سره ستا څه کار دی چې ګزار پکې یا د سره ته ظلم کې د سره زموږ د ظلم کار نشته، بس هغه قید کې ونیولی شو. نو دې کې دا زنانه د خور هم راغه د هغې نوم هم تاریخ کې راځي. نو دا چې کله راغه نو په دې دوران کې وایي دې د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو دې زنانه د عدي بن حاتم دې خور چېرې که قافله چېرته راتلله او شام ته تله نو ما ورسره خیر دی ملګرې که زه به لاړه شم د خپل رور خواله د عدي بن حاتم خواته ما پرېږده اجازت راته راکړه. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل بلکل ټیک ده چې کله قافله راغه او شام طرف ته تله او ستا تحفظ یې کولی شو پایا عزت کې رسولی شو موږ به دې ورسره ملګري کړو. قافله راغه شام طرف ته تله ده یې ورسره ملګرې کړه چې کله دا لاړه هلته د رور خوا ته اول خو یې رور ښه بې عزته کړو چې بې غیرته زه ستا عزت او ناموس یم زه دې پرېښودم او ښځه او بچي دې را په مخه کړه او راوتښتېدې. نو اول خو هغه ښه ملامته که په دې باندې هغه وویل چې واقعي ما ډېره غلطي وکړله چې ما ته پرېښودلې ته هم زما یو عزت او صرف ښځه او بچي مې را په مخې کړه او راوتښتېدم. نو بیا ورته دا خور یو خبره کوي یو مشوره ورکوي. الله اکبر هوښیاره زنانه وه وی ګوره وی ما دا سړی ډېر د نږدې نه ولید دا محمد صلی الله علیه وسلم دا سړی ما ډېر د نږدې نه ولید او د ده ملګري ځکه دا قیدیانو کې راغلی و. وی دا سړی یاد وساته یا خدا ډېر لوی بادشاه جوړېدونکی دی نو که بادشاه دی هم لاړ شه روغه ورسره وکړه کم از کم د خپلې علاقې مشر خو به دې کړي که نه ګورنري به دله درکړي بیا دې هم پکې فایده ده ته راتښتېدلی پردي ملک کې ناست دی. او یا دا سړی د الله پیغمبر دی څنګه چې و چې زه پیغمبر یم په حقه پیغمبر دی ورشه که پیغمبر نو ایمان پرې راوړه نو هم به دنیا وګټي هم به آخرت وګټي. ده چې سوچ وکړو هوښیار سړی و د قوم مشر او مشران له همداسې جذباتو کې راتله نه وي پکار بلکې ټنډه دماغ باندې فیصلې پکاري. مشر هغه مشر وي چې هغې کې دا کمال وي چې خبره پوره واوري او په هغې سوچ کوي. نو ته چې سوچ وکړو چې هلکه دا زما خور خو ډېره عجیبه خبره کوي زه لاړ شم لږ اندازه به ولګم ما خو بادشاهان لیدلي دي ما ته خو تجربه مې ده چې بادشاه کې کوم خویونه وي او که پیغمبري صفات پکې نو هم زه نوټ کړم. نو چې دی کله راورسېدو مدینې ته دی اوس په دې اندازه کې لګیا دی چې زه دا معلومه کړم چې دا بادشاه دی او که دا پیغمبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د اخلاق ډېر اوچت نو چې دی راغو نو دله بې عزتي ونه کړه چې مړه ته خو زموږ دښمن وي هغوی له په لاس راغی ولکه شنې چوکې راوالی او کتاب یې کوي نه د الله نبي تکیه راواخسته بالغ او دته کېښودو دته کېده دا اصول دي د دین.
اخلاق دي زموږ د دین که کافر هم زموږ خواله راشي زموږ او د هغه د کفر او د دین اختلاف په خپل ځای دی خو اخلاق دا دي چې ستا کور ته او ستا حجرې ته او ستا ځای ته چې یو سړی راغی دله به عزت ورکړي دته به بالښت دی دله به اوبه ورکړي دله به شربت ورکړي دله به چای ډوډۍ ورکړي دا د دین اخلاق دي زموږ نبي صلی الله علیه وسلم دته تکیه پیش کړه دی په دې هم ډېر متاثره شو زما سره څومره ښه اخلاق هغې نه بعد دی په دې انتظار دی چې آیا دا کې د بادشاهانو هغه متکبرانه خوی دی او کنه د انبیاء والا خوی پکې دی نو دی ما دا نوٹ کوله دا خبره په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې په دې لاره را روان دی زم ورسره یم یو زنانه ورله راغه مخې ډېره داسې یو عاجزه زنانه وه یو فقیره زنانه وه نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې جی ما یو درخواست راوړی دی د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو صحابه کرام رضی الله عنهم سره هغه زنانه ته ودرېد او پوره ورته متوجه شو او د هغې هغه ټوله پوره خبره اول نه اخره پورې واورېده او بیا چې د هغې کوم ضرورت حکم وکړو چې د دې زنانه دا ضرورت پوره کړی شي وایي ما ته پته ولګېده چې دا انسان بادشاه نه دی بلکې دا د الله پیغمبر دی دا د الله رسول دی او ایمان مې راوړو او کلمه مې ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زما محترم ورون دا زموږ ستاسو د نبي صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق دا هغه کردار کم صحابه چې یو ځای ته لیږلي دي یو ځای فتح شوی دی او په حیثیت د ګورنر یې لیږلی هغه ته هم دا ویلي چې خیال کوه ګوره په دغه خلکو ظلم ونه کړي تکبر ونه کړي دا خیال ونه کړي چې زه خو ګورنر یم ما نه به څوک تپوس وکړي او چې څه مې خوښوي هغه به کوم معاذ بن جبل رضی الله عنه یې یمن ته لیږلو چې کله یمن فتح شو د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلی معاذه ته دغه قوم ته ورځې د اهل کتاب دي دې ته د اسلام دعوت ورکړه چې کلمې وویلې بیا ورته د پنځه منځونو خبره وکړه خبر تیار دی اخري خبره کوم د الله نبي ورته یو نصیحت کوي وایي واوره معاذه یو نصیحت مې اخري واوره هغه دا دی چې ګوره واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرو نه به ځان ساتي چا سره ظلم ونه کړي ځکه د مظلوم د خیرو او د الله په مابین کې پرده نه دا ډایرکټ قبلېږي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو په دین باندې صحیح پوهه کړي دا زموږ مورکۍ ډېره بیماري مو کړله دعا وکړئ چې الله رب العالمین دې له اوچتې مرتبې په دې خپله بیمارۍ باندې ورکړي ځکه حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ډېر کرته یو انسان په خپل عمل داسې مرتبې نشي حاصلولی لکه یو مؤمن باندې چې بیمارۍ نه او تکلیفونه راشي امتحانات او دا پې الله ته صبر وکړي نو الله رب العالمین پې ورله ډېرې درجې ورکړي او بل یو شهید مور ده الحمدلله زمونږ چې کوم ورور مسلم شاه صاحب باندې مشهور و د هغې والده ده انشاء الله تعالی زمونږ رب العالمین نه امید دی چې الله سبحانه وتعالی به ورله اوچت مراتب ورکړي انشاء الله تعالی الله رب العالمین دې په جنت الفردوس کې موږ ټول ملګري کړي رب العالمین دې او زه دا خبره د دې دپاره نه کومه چې ګینې دلته د شاه صاحب څه کورنۍ ناسته یا برادري ناسته نه والله العظیم دا الله ګواه کوم په دې باندې چې زه کله دعا غواړم او د خپل ځان او والدینو دعا کوم نو استادان او دا ملګري زه یو ځای یادوم خپل استادان چې چا موږ ته دین راښودلی قرآن او حدیث هم زده کړی او بیا دا شهدا او ملګرو کې اول زه د دوی نوم یاد کړم او بیا ورپسې دا نور یاد کړم چې کوم مې مخې له راځي دا زمانه هېڅکله نه هېر کېږي ځکه د یو ورورولۍ او د محبت تعلق یو زموږ ستاسو سره خو موږ ټول روان یو دې دنیا نه او موږ تاسو ټول چې کوم دی فنا کېدونکي یو دا دعا پکار ده چې الله زموږ اخري خاتمه ښایسته کړي او رب العالمین موږ په داسې حالت کې رب العالمین خپل خوا ته ورولي چې هغه رانه رضا او خوشحالی سنت طریقه دا ده چې کله قبر تیار شي د الله نبي فرمایي دې وخت دا دعا وغواړئ چې یا الله دې میت ته په خوله باندې صحیح جوابونه راوله او په جواب کې کلک ته ځکه اوس پوی د دې نه تپوس کېږي راځئ چې دعا وغواړو سبحانک